دلته به تاسو د پښتو کلاسیکي ډرامې طلایي یادونه او تلپاتې کیسې په ایچ ډي کیفیت کې ګورئ. همدا اوس سبسکرایب کړئ. دا حال دی جانې وروره یو خبره ده. څه خبره ده؟ وایي چې خپل بد ډولو مینځي. مطلب دې دا دی چې ښکاري نه که نه؟ بالکل لکه د دې په شان. جی صاحب چې کوم دی دا غوښه زه روانه ویسته او صاحب چې کوم دی خانزانه مې قسم ته درونه دی چې کوم دی او صفتون مات کړي نو ولا اوس هډوکي خرڅوي صاحب چې کوم دی. ګوګو السلام علیکم حوالدار صاحب. دا کله څنګه څه دی؟ تابعدار جی بس لا مې دې څه بوډۍ موډۍ نه ده کړې نو تابعدار شه نه نه وګوره وایي دا مې بوډۍ نه ده کړې د بوډۍ زمونږ سیمه واچو ګوله جی د نرخنامې تپوس وکړم. حوالدار صاحب نرخنامه زما په زړه لیکلی شوی ما ورته عرض وکړو چې ساري مردان نه نه وګوره وایي زما په زړه کې کده تم کې کده څه ځان خو واخلي ښه ده که ساري مردان دا یو ټماټر واخلي یو ټماټر دا نه د څنګه پچا په کار کې نه فوشه حتی پرچه څنګه پرچه کټ کا حوالدار صاحب ما څه ګناه مې کړې ده نو چې ته پرچه ته مخزه صح جی اوس په دغه غوږ باندې داسې ته په داسې یو شنګ وباسم چې دی ونه پېژنې نه کوم تا ته دا پته نشته دوه کاله مې دا ټوکه دوه څلوېښتانې مې غوږونه زه مجرم د پنځه نه پېژنم. د څه مجرم څنګه مجرم صاحب زه خپله خواري مزدوري کوم بال بچ ته سیر وړه ګټم نو ما کم جرم کړی دی. خو دې څنګه دا غوږ به در باندې وم باسونه کې دا افسرانو سره باسونه کوي نه کوم جي باسونه خو دې وکړي نه کوم جي نه کوم. هذا ګوله جی صاحب ټماټر بیان ولا صاحب چې کوم دی درکې ټماټر بیان مولا دې غر کچې غر چې والا باندې پوهېږي که نه زه تا پوهې کوم او که زه یې والا پوهې کوم خانه دې کله تا نه به مې یو شنګ وباسم. صاحب چې کوم دی ته اول ما پوه کوم چې کوم دی زه به بیا رېڼې والا پوه کوم السلام علیکم صاحب وغوښه صاحب څومره خلک پکې مدد شو صاحب دې ګڼ کبران هغلته په فوټپات جیب ووالو صاحب بلکل سپین کمه جي خانزاده جی صاحب ټماټر په حراست کې واله ښه جي دا ګڼ کب ته یادومه لاړمه بوډا شوه خدای مازغه مې بلکل کار نه کوي. زه ټینګه مه کوه ښه که نه افسران خاندي که نه ما تختان داندې ګولې غلي ولا دي ډېره ښه صاحب چې کوم دی ها وکړو څه ته شوه صاحب هغلته د فوټپات د پاسه صاحب د فوټپات د پاسه د دې غوښه ته د فوټپات د پاسه چې موږ څه خدمت وکړو ولې صاحب دا فوټپات چې کوم دی که نه دا زموږ په علاقه کې نه راځي بلې تانې ته به داسې هذا ګله جی صاحب دې ګنکب سره د خبرې وکړه چې دا ګنکرې کوي ډېره ښه صاحب پوهېږه ګنکچي کې لګیا ما دپاره څه حکم دی جي؟ دا غوږ به در باندې وهم ما زه ورته کېږه بیا ګنکپي ونه کړي ډېر ښه بیا به جي زه سلام لا حاضر شم. حوالدار صاحب ګڼکب خو لاړو جي څه خانه خراب دی شل ځل مې ورته ویلي چې دا علاقه دی کوم دی په علاقه کې نه راځي زه بیا هم لګېږم کله کې لګېږم که په دا غوږ نه یو زبردست یو شنګ وباسم بلې تانې ته راسي هلته تپوس وکړه همېشه هغه ټماټر څه شو حراست کې واله ده حوالدار صاحب څنګه حراست کې واغله دا فوټپات خو ستاسو علاقه کې نه دی که نه زه خو د فوټپات د پاسه ناست بلکل ټیک دی صحیح خبره دې وکړه چې دا فوټپات زموږ په علاقه کې نه دی بېشک چې نه دی دروغ زم نه ویم خو دا دې نه چې کوم ده دا زما په حدود کې ولاړه ده فاضل ګله جی صاحب دا بما ټماټران ډېره ښه صاحب چې کوم دی بهکې رحمت الله حوالدار ضبط حوالدار صاحب غریب سړی یم جي حوالدار صاحب تاسو څه کوئ جي که دې په خو خدای راته که د فوټپات نه داندې دغه نیسم دي دا یا ساته څنګه بچو زمونږ هره خبره د قانون خبره ځان پوهې